الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو مستمعینو مشاهدینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څنګه چې دا درس د سوال او جواب په طریقه باندې پیش کولی شي چې دا یو طریقه ده د فهم او د پوهې دپاره چې کله یو سوال وشي او د سوال بیا جواب وشي نو په دې سره سائل ته تپوس کوونکي ته تشفي او اطمینان حاصل شي. سائل سوال کوي تپوس کوي چې ټیک ده دا د دین خبرې ما واورېدې خو ما سره یو اشکال دی سوال دی. هغه دا دی چې قصه د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه چې کله هغه یو تن قتل که په معرکه کې په جګړه کې او هغه دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام خبر شو داغه د دې قتل نه چې داسې کس قتل کړی چې کلمه د توحید هم ویلې ده لا اله الا الله تلفظ یې کړی نو بیا ورته ویلي په روایت کې راځي چې یا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله آیا تا دا سړی قتل که په داسې وخت کې چې هغه دا کلمه هم ویلې وه او درته یې وویلې او بیا تا قتل که؟ دا یو اشکال. نو هغه ولې داسې کس په قتل ورساو؟ او بل دا چې پیغمبر علیه السلام په یو بل حدیث کې فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس، زه مأمور یم په قتل سره په جګړې سره په وژلو سره د خلکو حتی یقولو لا اله الا الله تر دې چې هغه دا کلمه د لا اله الا الله ووایي نو بیا هغه وژلی کېږي نه هغه به نشي وژلی کېدلی. نو دلته څنګه د اسامه ابن زید صحابي دی او دغه کس کلمه ویلې ده او سره د دې نه پریښې نه ده او په قتل یې رسولی؟ په دې کې جواب هغه دا دی چې ټیک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهودو سره جنگ جګړه کړې ده او هغوی قتل کړي دي او د هغوی هغه وینځې زنانه وینځې ګرځولي او ماشومان غلامان ګرځولي خو سره د دې نه هغوی هم لا اله الا الله ویلې او دغه شانته پیغمبر علیه السلام هغه بني حنیفه چې ورته وایي یمامه کې پیغمبر علیه السلام ملګري صحابه هغو سره قتال کړی جنگ کړی جهاد یې کړی او سره د دې نه هغو به دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله.
منځونه هم کوله. دغه شانته علي رضی الله تعالی عنه څه خلک په اور باندې هم سوځولي دي، داسې بعضې روایت موجود دي. او تا ته زه دا خبرم کوم چې ته اقرار خو کوې په دې خبره چې چا انکار وکړه د قیامت نه دا کافر دی، او د هغه قتلول هغه جایز دی اگر که لا اله الا الله وایي. په دې کې خو به ته ما سره موافقه کوې. او یا یو سړی دی هغه د دین د ضروریاتو نه انکار کوي چې هغه پنجبینای مسلمانی ورته وایي، ارکان الاسلام ورته وایي، الشهادتان لا اله الا الله محمد رسول الله، او دارنګه اقام الصلاه د منځ ادا کول شو، ایتاء الزکاه د زکات ورکول شو، صوم رمضان د رمضان د میاشتې روژه نیول شوه، حج بیت الله الحرام د بیت الله حج کول شو. که د دې پنځو نه د یو نه انکار وکړي د هغه په کفر کې به ته شک ونه کړي. په دې خو به ته ما سره موافق وي. نو ستا څه ګمان دی په هغه چا چې هغه اصل دین د انبیاو پرېږدي، توحید هغه پرېږدي او شرک هغه شرک ته مخه کړي، نو د هغه په کفر کې به ته څه شک کوې؟ پیغمبر علیه السلام چې کله دا جنګ او جګړه کړې دی قریشو سره، دا نه چې هغو د الله بندګي نه کوله، هغو د بیت الله نه طوافونه نه کوله، او هغو دا نه چې منځونه یې نه کوله، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، منځونه یې کوله د بیت الله په خوا کې، خو د هغو لمونځونه شرعي لمونځونه نه وو، مګر هم چکې وهل او شپېلۍ وهل وو. تلبیه به یې ویلې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه وما ملک. تلبیه کې به صرف یوه کلمه اضافه کوله. نو دې د وجې نه هغو به څه ویلې ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، موږ د دې اصنامو بتانو عبادت کوو، دا زمونږ وسایل دی د قربت الله ته. هؤلاء شفاعاؤنا عند الله، دا زمونږ سفارشان دي د الله په وړاندې. خو سره د دې نه پیغمبر علیه السلام هغو سره جنګ کړی، جهاد یې کړی، وینې تویې کړي او په قتل یې رسولی دي، او 90 مشهورې غزاګانې د سیر په کتابونو کې لیکل شوي دي چې هغه د بدر د غزوې نه واخله، او مشهور غزوات پیغمبر علیه السلام کافران یې وژلي دي، وینې پکې تویې کړي دي، قیدیان کړي دي، مالونه غنیمت ګرځېدلي دي. په دې وجه چې هغو الله په ربوبیت مانه، دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه قریشو سره جنګېدلی چې دا مشهورې غزاګانې او جهادونه د سیر په کتابونو کې موجود دي. ځکه هغو د لا اله الا الله سره چې کوم مقصد دی د الوهیت هغه یې دوی نه مانه، نو ځکه هغوی مباح الدم و مباح المال و. د دې د وجې نه یوازې اقرار، یوازې دا خبره چې خالق او مالک او رازق چې الله دی، دا معنی د وژلو نشي کېدلی. نو ځکه د اسامه بن زید په باره کې علماو دا هم ویلي دي چې دې اسامه هغه چې د قتل که ادعا یې وکړه د اسلام او ګمان وکړه دغه اسامه چې دغه کس قتل که چې خوف علی ماله و دمه، دا کلمه چې وویلې لا اله الا الله، په دې سره ځان بچ کوي، په دې سره خپل مال بچ کوي. نو دې د وجې نه په اسلام کې چې څوک دین خپل ښکاره کي، نو هغه ته به ته څه نه وایې، دې کې شک نشته، تر دې چې د هغه نه هغه خلاف ښکاره نشي. او دلیل په دې خبره د الله سبحانه وتعالی وینا ده، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا،
ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لاره کې جهادي سفر وي او جایز سفر وي او بیا د الله په لاره کې سفر وي نو فتبینو متبینو معنا فتثبتو تاسو تثبت کوئ تحقیق کوئ نو دا آیت دلیل دی چې ته به تثبت کوي نو دې وجې نه که چیرې هغه خلاف د ده نه ښکاره شي نو بیا هغه پته لګي نو ځکه د کس دا قتل که دکه دا تقاضا د تثبت دی بیا د تثبت دپاره فایده نه شوه او هغه چې مخکې حدیث تیر شو چې امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله نو دا یوازې لا اله الا الله که په دې خلاصون وای او په دې بچوالی وای نو دا خو خوارج هم ډېر وایي او سره د دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه وایي اینما لقیتموهم فاقتلوهم خوارج هم چېرته چې موندله هغه قتل کوي سره د دې نه چې دوی لا اله الا الله وایي سره د دې نه دوی په کثرت سره عبادت کوي تحلیل و تسبیح و تحمید وایي تر دې چې صحابه کرامو به خپل ځانونه حقیر ګڼله د دوی د عبادت په وجه د دوی د کثرت عبادت په وجه او سره د دې نه دوی د صحابه کرامو نه علم زده کړی و خو دغه لا اله الا الله د دوی دپاره معنی واقع نه شوه او نه دا کثرت د عبادت د دې معنی شو او نه هغه ادعا د اسلام هغه د دوی دپاره معنی شو کله چې دا خبره د ورور واورېده نو هغه ورته وویلې چې ټیک ده ستا څه جواب دی په باره د هغه کسانو کې چې هغه دوی دا خبره کوي چې کله ورځ د قیامت شي نو خلک به د قیامت په ورځ یستغیثون بآدم هغوی به د آدم علیه السلام نه مدد غواړي کومک غواړي بیا به د نوح علیه السلام نه غواړي بیا به د ابراهیم علیه السلام خواله راشي موسی علیه السلام خواله به راشي تر دې عیسی علیه السلام خواله به راشي او دا اولو العظمه انبیا دي بغیر د آدم علیه السلام دو خواله به راځي هغه ټول به فیعتذرون عذرونه به پیش کوي یو به وایي چې ما نه خو خطا شوې وه بل به وایي چې ما خو دغسې زوی له ویلي و چې نوح علیه السلام دی کښتۍ کې ما سره سور شه موسی علیه السلام به وایي چې ما نه خو قتل شوی او دوی به خپل عذر وړاندې کړي چې موږ څه نشو کولی تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله به راشي نو هغه به بیا شفاعت کوي چې هغه ته شفاعت کبرا وایي نو دې وجې نه دا دلالت کوي وایي په استغاثه په غیر الله سره دا خو شرک نه دی او دا موږ ټول منو احادیثو کې هم راځي داسې قسم شفاعت هغه پیغمبر علیه السلام هم کوي او انبیاو ته هم دا خلق عارض کیږي جواب د دې خبرې هغه دا دی ورونو چې دا مسله هغه مخلته وه د مخکې مسلې سره یو استغاثه او مدد غوښتل دی د مخلوق نه چې الحی ژوندی وي الحاضر هغه موجود وي په هغه څه کې چې هغه توان لري قدرت لري نو دوی نه څوک انکار نه کوي او نه دا شرک دی د دې وجې نه یو مدد غوښتل استغاثه او همکاري د ما فوق الاسباب دی یو د ما تحت الاسباب دی یا په بل تعبیر یو د ژوندي نه چې حاضر وي چې هغه وس پوره کیږي او توان لري یو دا خو ما جایز دی مباح دی ځکه قرآن کریم کې راځي فاستغاثه الذي من شیعته علی الذي من عدوه په دې آیت کې لفظ د استغاثې دی او دا جایز دی چې د دشمن په مقابل کې دې کس د موسی علیه السلام نه وغوښته نو دغسې انسان د خپلو ملګرو دپاره په جنگ او جګړه کې مدد غواړي کومک غواړي چې هغه د ده مرسته وکړي کومک وکړي
او د هغه سره ملګرتیا وکړي دا بالکل جایز دی دې کې شک نشته نو دغسې انبیا علیهم السلام ته چې دا خلک عارض شوي نو هغوی خو هلته ژوندي وو او موجود به وو نو دا کار کیدونکی دی او دې ته شرک نه وایي بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه چې کله یو بل نه مخخه کوي او یا یو تن حج ته ځي حتی د الله نبی صحابه ته دا خبره کړې چې یا اخانه ای زما وروره نو ته ما مه هېروه په خپل دعا کې ادعو الله لی بلکې زما دپاره د الله نه مدد وغواړه دعا راته وغواړه نو دا په دې ژوندون کې اما د مرګ نه وروسته دا بیا جایز نه دی د دې وجې نه دا څوک ثابتولی نشي چې صحابي دې راغلي وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر خواله او هغه نه دې مدد غوښتې وي استغاثه دې کړې وي استعانت دې کړې وي دا چیرې څوک نشي ثابت کولی بلکې د سلفو صالحینو د ټولو په دې اتفاق دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لویه هستی ده سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین لویه هستی چې پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء د ټولو امامانو امام پیشوا په بیت المقدس کې په ده پسې 2 رکاته لمونځ په جمع سره کړی نو دا هغه هستی د دې نه څوک استعانت نه غواړي او نه جایز دی او نه یې غوښتلی شي بیا یو سوال هغه دا دی چې په قصه د ابراهیم علیه السلام کې چې کله په اور کې وغورځېده نو جبرائیل هغه ورته راغی او هغه ورته ویل الکه حاجه آیا ته څه ضرورت لرې حاجت لرې کومک ته ابراهیم علیه السلام ویلې اما الیک فلا تا ته زما حاجت نشته که چیرې استغاثه په جبریل سره شرک نه وای نو بیا ولې هغه د ده دپاره عارض کېده او دا طلب د هغه نه یې کاوه نو دې د وجې نه دا شبهه هغه د مخکې شبهې په شان دی هغه دا دی چې اثر دی غیر صحیح دی که ورځه دا خبره صحیح شي لیکن جبرائیل علیه السلام هغه تعریض کړی پیشکش کړی او دې په خاطر چې هغه له څه فایده ورکړي په هغه کار چې هغه وس وي قدرت وي توانې وي او کولی شي نو دې د وجې نه جبرائیل علیه السلام هغه هستی ده علمه شدید القوه هغه ته الله طاقت ورکړی په ملائکه و لوی ملائکه هغه جبرائیل دی بیا میکائیل دی بیا اسرافیل دی بیا ملک الموت دی لیکن دې خبرې نه سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی په ژوند کې د یو ژوندي کس نه ووایي چې ما ته دا پنډ راوچت که یا زما سره دا بورۍ هغه راوچت که یا د هغه نه څه کومک وغواړي او سیند یې وړي اوبه یې وړي او ورته وایي چې ما سره مدد وکړه کومک وکړه دا شرک نه دی د دې وجې نه دا خلط کوي بعضې خلک نادانه ناپویه وایي ته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږ خاص تا نه مدد غواړو او خاص ستا عبادت کوو ربه او هلته ته د خلکو نه مدد غواړې دا خو د دې آیت خلاف دی نو ورونو یو مدد غوښتل کومک غوښتل ما فوق الاسباب دی دا شرک دی یو ما تحت الاسباب چې سړی دی ژوندی دی موجود دی د هغه نه کومک ته غوښتلی شي دې ته وایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان د دې وجې نه په اسلام کې هر څه واضحه دي د دې وجې نه خلط به نه کوي حق د باطل سره باطل د حق سره ولا تلبسوا الحق بالباطل الله دې نه موږ منع کړي چې ته حق راواخلې هغه ته د باطل رنګ ورکړي یا باطل راوالې هغه ته د حق رنګ ورکړي د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته وایي چې کله ته مدد غواړې د الله سبحانه وتعالی نه غواړه او کله چې ته سوال کوې د الله نه سوال کوه دا توحید دی دا هغه ښکلې عقیده ده چې موږ په لمانځه کې په 11 رکعته کې
په شواروز کې الله ته دا عقیده پیش کوو، دا سوال کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین، و زما ربه خاص تا بندگی کوو او د بل چا بندگی نه کوو، او خاص تا نه مدد غواړو، د بل چا نه مدد نه غواړو. نو په دې وجه باندې چې یو څوک غیر حاضر وي، غایب وي، په وس کې پوره نه وي او هغه د خاورو لاندې او پته هم نه لګېږي چې هغه ستا اواز اوري یا نه اوري، بالفرض وای اورېده او هغه ستا حاجت پوره کولی نه شي، نو ته څنګه د هغه نه مدد غواړې، کومک غواړې، استعانت غواړې، استغاثه کوې، نو دا شرک دی، دا ناروا ده، دا حرام ده. بلکې سوال چې کوې الله نه یې غواړه. بعضې خلک هغه وایي چې مونږ ګناهګار یو او دا الله ته ډېر نږدې دی، د الله ولی دی، نیک دی، او دا مونږ هغه ته په سفارش کې پیش کوو، واسطه چې ورته وایي. الله سبحانه وتعالی داسې یو ذات دی چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید. الله وایي زه د انسان ته د مرۍ د رګ نه هم زیات ورته نږدې یم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. کله وایي چې زما بندگان زما په باره کې ستا نه تپوس کوي، ورته ووایه زه نږدې یم. أجیب دعوة الداعي اذا دعان، کله چې بلونکی ما را بلي، سوال کوونکی سوال کوي او زما نه یې غواړي حاجت او څه ضرورت، نو زه پوره کولو والا یم، زه قبلولو والا یم. وقال ربکم ادعوني استجب لکم. الله وایي چې ما نه غواړئ، ما ته را مدد شوی، ما نه استعانت او استغاثه غواړئ، زه ستاسو دغه غوښتنه او دغه حاجت هغه پوره کوم. حدیث دی، صحیح حدیث. ینزل ربنا الى السماء الدنیا، الله سبحانه وتعالی هر شپه په درېیمه حصه د شپې کې راکوزیږي د هغه د شان مطابق، او وایي څوک شته چې هغه زما نه څه وغواړي ورې کړم، څوک شته چې هغه زما نه څه حاجت غواړي حاجت یې ورته پوره کړم، او څوک شته چې هغه زما نه څه مطالبه لري او زه یې طلب یې پوره کړم. ای ورونو، دا زموږ عقیده ده. الله سبحانه وتعالی داسې ذات دی چې په غوښتلو خوشحالیږي، چې څومره د هغه نه غواړې په غوښتو خوشحالیږي، په خلاف د مخلوق چې کله مخلوق نه ډېر غواړې هغه خفه کېږي، هغه ځان در نه پټوي، په حرج کې واقع کېږي. او الله سبحانه وتعالی هغه داسې ذات نه دی. الله داسې ذات دی چې د هغه دروازه 24 ګنټې ستا په مخ کولاوه ده، وازه ده، شپه کې اواز کوي، ورځ کې اواز کوي، ځان لی کوي، ملګري در سره یي، نو هغه ستا حاجت پوره کوي او ستا اواز اوري. ان الله سمیع علیم، اوریدونکی هم دی، عالم هم دی، سمیع هم دی، بصیر هم دی. الله سبحانه وتعالی دی په دې عقیده باندې موږ او تاسو دائمه او قائمه او راسخه کی چې زمونږ عقیده په دې باندې جوړوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن